زما پلار تباه کړی ده. زه د ډېرې مجبورې دلته رالم. په بلې شپې له را سره چې پلار دا کار وکړ، هغه چې ماښام شرور مې هم را سره. سلامونه ملګرو، ما کوشش کړی چې څومره بلر کولی شم او څومره مینیمم شارټ راغستی شم په دې خاطر چې تاسو ته ټوله خبره واضح شي. دا جینۍ چې کوم ده یا زنانه ده، دا په خپل پلار باندې او په خپل رور باندې د بدکارۍ د بده مرغه الزام لګوي. خبره دا ده چې د دې جینۍ دا انټرویو بیا یو خبریال کړی ده. مجبوری دا ده چې وایرل کیږي یا پوسټ شوي ده الریډي. ماته انزرټس راواغسته او کیمرا یا سب ایموجي مې په د پاسه ولګوله څومره چې پرده کیدی شي. زه زګی یم نه خیم. خبره دا ده چې دلته د خبریال ذمواري جوړیږي. کم کس چې انټرویو کوي، کم کس چې مایک نیولې، کم کس چې ځان ته کیمرا نیولې، د نه تپوس پکار دی چې بھائی دا پولیس کیس دی، دا د انویسټیګیشن کیس دی، دا ډي ان اے ټیسټ دی، د فورنزیک دی. الزام لګول دا باقاعده یو خپل اداري دي، هغه خرابې دي، ښې دي، هغه وروسته خبرې دي. خو ستا سره همدغه یو سټیک یارډ دی او هغه سرکار دی. سرکار بیا د دې میډیکل کولی شي، سرکار بیا د دې انویسټیګیشن کولی شي، ډي ان اے ټیسټ کیږي. ټول وطن، ټول کلی او د غریب مور او پلار عزت بربادول، ها دا هم کیدی شي. ډېر ریر امکان دی، ډېر کم امکان دی چې دا ښځه صحیح وي. خو لکه هغه عواقبو ته چې سړی وګوري، هغه ټوله انټرویو مرکه چې ما وکړه هغه مناسب نه و چې کړي وی. ځکه چې دا کیس څومره زر دفن کیدی شي، څومره زر چې دا متعلقه خلکو ته حواله کیدی شي، په کار د چل ته حواله شي. خو دغه خبره ده چې بې شرمي، خلکو بې پردګي کول. کنسنټ واټ کنسنټ؟ لکه څه قسم کنسنټ؟ 400 والا اوس لګیا دی جنکۍ په دغه په ویډیو کې رښتې غواړي، مړه په ګاډ سیک دومره څوک نشته چې لکه دا خلک پوه کی یا د رښتې نه څوک زمان نه دی خیال. البته د خپل جوړ او خپل مناسبت سره میلاویږي. پیغلې جنکۍ راغواړي او ورته وایي چې یار تاسو دې ته د رښتې ضرورت دی، هغه وایي ماته میړه ضرورت دی. مړه په ګاډ سیک یار د خلکو د عزتونه، د خلکو د عزتونه نور مخلاصوي او ما بې عزته کوي. یار منګ دلته هر سړی زوريږي بیا کنه، لکه دا کری غوندې عمل، دا کری الزام، دا څوک برداشت کولی شي، څوک افورډ کولی شي، څوک اورېدی شي؟ د چا په ذهن کې راځي د پلار او د ورورو یعنې ټیب او انسیسټ نه، لکه نیکسټ لیول کراهت، هغه د ګندګۍ د حده پورې کراهت. دا معاشرې ته موږ زما بدنصیبي دا ده چې دلته ما دا انسرټ ولګو یا دا شارټ ولګو لګوم مخکې، دا په دې غرض چې دا ټوله خبره کنټکسټوالایز شي، نه د سیمې نوم، نه دغه پیغلې نوم، نه علاقه، نه هغه ټوله انټرویو چې ما وکړه هغه ذکر خیر اړوز پکار نه دی او نه مینشن کوم. فار ګاډ سیک چې کوم خلکو مایکونه راغستې دي، لږ د خدای خاطر وکړئ، لږ د الله نه ویریږئ، د رسول الله خاطر وکړئ، لږ شرم وکړئ. بس اخیره خبره ده چې د پښتونولۍ خاطر وکړئ، د خپل انا غیرت پښتو ته وګورئ. تاسو دا د خلکو د عزتونه برسر بازار نیلام کوئ، لوټئ. خدای مکه دا مکافات عمل دی، دا یو ویش سایکل دی، دا ډېر ورانو سرخي او بیا به لکه بس دا چې وخت راځي، لنډه خبردار چې وخت راځي، لږ شرم، لږ حیا، لږ پرده، لږ عزت، لږ خپل عزت، لږ پردی عزت، کورم ودان.